چاغوالی خو موږ کې یوه کارنامه او ښایست ده، مګر په طبابت کې بیا یو خوږ ژبی دښمن ده. مطلب که چیرې ستاسې وزن زیات وي او یا هم ستاسې د کورنۍ په خاص ډول لوړ عمر لرونکو اشخاصو وزن زیات وي، نو تاسې کومو ناروغیو ته کاندید یاست او په نږدې راتلونکي به په یوه یا څو ناروغیو باندې اخته کیږي. اړخونه چاغوالی کومې ناروغۍ رامنځته کوي او یا هم کومو ناروغیو ته زمینه سازي کوي، نو داسې به ووایو. چاغوالی د وینې د لوړ فشار ناروغۍ ته مستقیما زمینه سازي کوي او د شکرې ناروغۍ یا ټایپ 2 ډایبیټ ته هم زمینه سازي کوي. د زړه د رګونو ناروغۍ یا قلبي حملې لپاره خو چاغوالی داسې ده لکه اوره پټرول. په دماغ کې رګونه تنګوي او دماغ ته په کافي اندازه سره وینه نه رسیږي، چې په نتیجه کښې دماغي سکتې یا سټروک لامل کیږي. د تریخي پړسوب او د تریخي ډبرې یا جیبي سټون رامنځته کولی شي. د بندو التهاب خصوصا د زنګنو د بندو التهاب او دردونه رامنځته کوي. ژور خفګان یا ډیپریشن او نورې رواني ستونزې اشخاص ته پیدا کوي. د پښتورګو ناروغۍ ته زمینه سازي کوي. د وینې د غوړ زیاتوالی رامنځته کیږي. هغه نو بیا د وجود هر حیاتي غړو رګونه تنګوي او د هغه ژوند تهدیدوي. د خوب په حالت کې ساتنګي مشکل اشخاص ته پیدا کیږي. په ځیګر یا عینه کې شحم راجمع کیږي چې نان الکولیک فټي لیور ډیزیز ورته وایي. خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. سرطانونو ته لاره هواروي. د حاملګي په جریان کې ځینې مشکلات رامنځته کوي، خصوصا د حاملګي د وخت د شکرې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې کومک کوي. همدارنګه د وزن زیاتوالی د ملا دردونه او د نکرس یا ګوټ ناروغۍ رامنځته کولی شي او هم ورته زمینه سازي کولی شي. اوس نو تاسې فیصله په کمنټ کې کولی شئ چې چاغوالی تاسې په دونه لوړ قیمت رانیسئ که یا تر حالې چې چاغوالی هیڅ فایده نه لري، مګر دا هره ناروغۍ معیوبیتونه او مړینې رامنځته کولی شي. نو تاسې صحي غذایي رژیم څخه استفاده وکړئ، منظم ورزش او د پښو تګ وکړئ او په مناسبه اندازه باندې خوراک وکړئ، تر څو تاسې د چاغوالي څخه خوندي وساتل شئ. اوس که تاسې ته سوال پیدا کېږي چې زه خپل وزن څنګه معلومولی شم، چې مطلب زه اوس چاغ یم که نورمال یم او یا هم د نورمال اندازې څخه کښته یم. تاسې اول خپل جګوالی اندازه کړئ، مطلب 1 متر که چیرې ستاسې جګوالی 1 متر او 80 سانتي، تاسې 100 ځینې منفي کړئ، پاته 80 باید ستاسې وزن پاته شي. که چیرې د 80 څخه ستاسې وزن کمیږي، نو تاسې تر نورمال اندازې وزن کم ده، او که د 80 څخه پورته کېږي ستاسې وزن تر نورمال اندازې زیاته. دا هغه اسانه او د هر چا چې سر ورباندې خلاصېږي او عملي کولی شي یو لنډه لار.